حجره کښې پونکي پونکي صاحب سره سلام وکړه زه میک بندوم را نشته او هرکلی وایو او خالد صاحب د ماته دغه هغه څه ورته وایي انویټیشن ورته وایي که څه ورته وایي هغه شی د ماته راولي زیره سره راواخلم نو شپونکیه جانانه خدای دې راوله حجرې ته ستړی مه شي خالد لالا هغه ورته ووایه ورته ځان شه خالد لالا ورته ځان شه سلامونه وایم الله مو تل خوشحاله او آباد لره د علي وزیر د راخلاصون ټولو ته مبارکباد وایم دغه غونډې دي او دغه دلته د ټیک ټاک ته دا زموږ ته راټولول دي دا موږ ته باندې فرض او قرض ده چې د خپل وطن او د خپل خاورې مبارزه یا دلته په سوشل میډیا کې چې کوم زموږ غلې ځلې دي نو دا انشاءالله رنګ راوړي ګیلمن صاحب زما هم ډېر خوښ و چې تا سره ووینم وطن کې خو مې در سره لیدلې دي زه خپل هم د وزیر کام سره تعلق لرم د مزای کام سره بیا هم د وزیرستان سره نو مطلب دا چې هلته هوندي سره لیدل خو ډېر خوښ مې وم چې تاسو ووینم زه کیمرا خلاصوم خو یو منټ قربان دې شم شپونکی صاحب البته د وزیر قبیلې سره په کام پکار نه یو نو خدای دې لاره شپونکی صاحب جانانه چې حجرې ته راغلی ډېر زیات درته خوشحال یو په راتګ درته دروند او پښتون هرکلی وایو هر کله راشئ ستاسې خپله حجره ده خالد صاحب هم خبرې کوي خو شپونکی صاحب جانانه اول حجره ستا په خدمت کې ده که د ملګرو سره کوم پیغام شریک کوي کومه پوښتنه غوښتنه لرئ یا کوم غزل او بیت لرئ نو اول یې ستا څخه اورو زه خو شعرونه وایم نه خو د ستاسو شعرونه یا د مظلوم صاحب د فتح جان وزیر صاحب دو شعرونه راپټ کړم تاسو نه یې راپټ کړم بیا دلته یې وایم نو ستا دوه بیتونه دي ډېره مزه راکوي هغه ترانه چې کومه ده څه که نه هغه ویلې د شوکت عزیز صاحب چې زه منظور پښتین علي وزیر حسین بابک یمه وخت کم سلار یمه غدار یمه دا شعرونه د مظلوم صاحب ته ډېر زیات وایم ما د خپل وطن درد په سندرو کې رانغښتی دی زه د پښتنې خاورې فنکار یمه غدار یمه بالکل دقسې ده او بالکل زه د باچا خان بابا په لار یم نه وایي کرکه مې له جنګ ظلم وحشت او تشدد ده زه د باچا خان بابا په لار یم غدار یم او یو بل غای دی چې زه محب الوطن چپړسی نه یم شکر دی ثواب غواړم غدار یم دا بیا وایه ته په خپله خوله وایه ډېره مزه کوي دا بیا وایه ردیف ده که بیا وایي زه په نوم د امن ګناهګار یم غدار یم هو له سرټیټۍ نه خوښ په دار یم غدار یم او کرکه مې له جنګ ظلم وحشت او تشدد ده زه د باچا خان بابا په لار یم غدار یم او زه محب الوطن چپړاسي نه یم شکر دی حق حساب ځواب غواړم غدار یم بالکل دقسې ده ما د خپل وطن درد په سندرو کې رانغښتی دی زه د پښتنې خاورې فنکار یم غدار یم بالکل او زه منظور پښتین علي وزیر سردار بابک یم وخت څه د بدبخته کام سالار یم غدار یم او زه به د یاغي فکر پرچار کړم ګیلمن یم څو چې پښتمن وطن کې خوار یم غدار یم سوچ پښتمن وطن کې خوار یم غدار یم دا وطن د خاوره ډېر زیات مدنیات لري ډېر زیات بالکل څه ورته وایي سراج الدین سراج صاحب څه ورته وایي چې ستاسو خار کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسې په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو خاوره سره او سپین زر لري وایي چې زمرود یې پیداوار دی زه په هغه وطن کې لوږې تېروم نو واقعا هم چې دا خاوره څه ده که د دې خاورې په ارزښت موږ دا ټول کام پوه شو نو دا به شپونکی صاحب مظلوم او فتح جان پښتین خالد دا ورونه به نن زما سره د عربو د هیوادونو نه وای ملګري بلکې دلته به د پښتونخوا وطن د ګوټ نه په ډېره خوشحالي او خندا د یو بل سره میلاوېدلی دا د رسنیو د لیارې ملتیا او ملګرتیا ته بیا اړتیا هم نه وه ځکه چې موږ به دلته په خپل وطن شتمن او میلیونران وای که د دې خاورې
واک او لر بر اختیار. افغان وطن چې کوم وسایل لري په نړۍ کې ما ډېر وطنونه ډېر ملکونه مې لیدلي دي زه وایم چې نه لري بل ملک داسې وسایل لکه زمونږ خاوره او زمونږ بشک وطن چې کوم وسایل لري اونکه جانانا د وطن خبرې ډېرې دي سره کوي خو اوس به دغه ته لږ چکر ور ولګو خالد ته. خالد جان ډېر تکړه سړی دی ګیلمن صاحب خالد جان خو زمونږ سلامونه احترامات ټولو ملګرو ته سلامونه او سپیشل ګیلمن صاحب ته ډېر سلامونه ځکه چې موږ ډېر مینوال یو ته او موږ مشر ډېر د سپورټ کوو او موږ چې دا څه ملګري چې لایف کې در سره یو دا ټول یې یوې ډالې ملګري یو. جار بس خدای مورو والا جانانا خدای مو تل سره ملګری لره. بالکل نه مېش د تاکسینی غونډه لایف د کسي تانوس ویلوندې فتح جان لالامی ویني تانوس بس ان شاء الله خبره ماشاءالله ډېر خوشالي کوي او شاده وکړل ډېر چې لایف شیر درې مې لکه داسې شوال لکه چټولو تفصیلا ور کوي مشټولو ته لکه مېز د سره کوي کیږي تو سره قربان د شمزم په دې خاطر راتلم چې مقصد چې دلته په پښتونخوا وطن کې مونږ په کوڅه په ډیره ګرځو کام ته او د خپل پښتنو ورونو سپیشل مشر مبارکیار نه ویره شو نه دي ته وي سپیشل مبارکي دي ته ویمو مشر زبیا ډیر سپیشل مینوالي مظلوم صاحب ته پاتشتا لکه مونږ دوا کسان چې ډیر ګروند یو غنی بابا یو علي وزیر چې دا دوا کسان چې دي دې زبیا خاص مینوالي جار د سما بالکل ټولو یم خو دې کسو بیا لکه ډیر یم د ټولو ته پاتہ شته لکه دا دوا کسا چې دی مونږ ډیر ګرون دي جار د سم بس دا ټول مینا اخرم بیا په ملت او په وطن راټولېږي قربان د سما بالکل